د لوړ کیفیت لرونکي نارینه ته نښې. آیا تاسو کله هم د داسې یو چا سره مخامخ شوي یاست چې شخصیت یې تاسو ته الهام درکړی وي؟ لوړ کیفیت لرونکی سړی د خپل اخلاق او چلند له مخې توپیر لري. دا ویډیو تاسو ته هغه نښې ښیي چې د هغه لوړتیا په ډاګه کوي. نو باید شوه چې ویډیو تر پایه وګورئ. لوړ کیفیت لرونکی سړی هر چا سره مساوي رویه کوي، که هغه غریب وي که شتمن. د هغه چلند به تل د درناوي او عدالت پر بنسټ وي. دا ډول درناوی خلک ځان ته راجلبوي او ټولنیزې اړیکې ټینګوي. په لوړه کچه کیفیت لرونکی سړی هغه څوک دی چې په خپلو خبرو عمل کوي، ژمنې پوره کوي او د هغوی په کړنو کې هیڅ ډول خیانت نه وي. د باور وړ چلند د اوږدمهاله اړیکو لپاره تر ټولو ډېر اهمیت لري. هغه کسان چې لوړ کیفیت لري په تنګسۍ کې هیڅکله ځان نه بایلي. هغوی خپل ماغز آرامه ساتي او مثبت حلونه لټوي. آرام او هوښیار سلوک د پخلاینې او ستونزو د هواري لپاره غوره لوبسار دی. لوړ کیفیت لرونکی سړی د نورو بریا ته رشک نه کوي، بلکې هڅوي او په خوښۍ کې برخه اخلي. دا ډول چلند نه یوازې د هغه بزرګي څرګندوي، بلکې خلک هم هڅوي چې خپلې اړیکې ډاډمنې کړي. هغه څوک چې خپله خطا مني او د خپلو ستونزو لپاره پټېدل نه کوي، د خپل شخصیت لوړوالی څرګندوي. مسؤلیت منل نه یوازې بېوسه توب ختموي، بلکې د اصلاح مخې پرانیزي. لوړ کیفیت لرونکی سړی بله نښه دا ده چې هیڅکله ځان له نورو لوړ نه ګڼي. هغه په خلاص زړه خپلې نیمګړتیاوې مني او د زده کړې لپاره تل چمتو وي. دا ډول نرمښت انسان ډېر پرمختللی کوي. د لوړ کیفیت سړي شخصي حقونه او وخت ته ارزښت لري. هغه کولی شي چې نه ووایي کله چې اړتیا وي او له خپل ځان سره مینه وکړي. دا ډول حدود شخصیت ته قوت او خپل ځانګړي ارزښت ورکوي. یو لوړ شخصیت لرونکی سړی خپلو اړیکو کې یو خوندي چاپېریال رامنځته کوي. د هغوی ټولې اړیکې د باور او حقایقو پر بنسټ او خوراکوي وي. په دې سره د هغه ملګرتیا هر اړخیزه تلپاتې او صمیمي کېږي. که تاسو غواړئ د یو لوړ کیفیت لرونکي سړي ځانګړتیاوې ترلاسه کړئ یا هغوی ومومئ، نو خپل چلند بدل کړئ. د باور جوړونه، عاجزي او درناوی ستاسو د ځان او نورو لپاره تلپاتې ارزښت رامنځته کوي. خپل ژوند د مثبت بدلونونو لپاره ژمن کړئ.